د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې اسلامي امارت ته د امریکا د مرستو رسیدو د مخنیوي طرحه تصویب کړه. سلامونه، وخت مو پخیر. زه کریمه لکوزه یم. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر جیم ریش ویلي چې څه د پاسه 2000 امریکایان افغانستان کې وژل شوي او له 100,000 ډیر نور ټپیان شوي، او په خبره یې طالبانو ته د امریکایي مالیې ورکوونکو د پیسو لیږد د افغانستان د جګړې قربانیانو ته سپکاوی دی. یو څه وخت مخکې راپورونه خپاره شوي وو چې امریکا حکومت هره میاشت طالبانو ته 40 میلیونه ډالر استوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد تازه ویلي چې امریکا اسلامي امارت ته پیسې نه دي استولي، بلکې په خبره یې دغه پیسې نړیوالو بشري بنسټونو ته د مرستو لپاره راستول شوي دي.